بسم الله الرحمن الرحیم. پریزنٹ پرفیکٹ ټینس ان شاء الله نن مونږ وایو. په یاد ساتئ که انګلیش کې مونږ داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې کارونه مکمل شوي وي. کوم کارونه چې مکمل شوي وي نو بیا مونږ ته ضرورت وي د پریزنٹ پرفیکٹ ټینس. فار ایگزامپل هغه مونځ کړی دی، هغه کرکټ کړی دی. اوس د پریزنٹ پرفیکٹ پیژندګله څه ده؟ have, has, without. که چېرې دا په جمله کې و نو دا به پریزنٹ پرفیکټ ټینس وي. اوس د have او د has د دې د have دوه مینینګ هم په جمله کې کیدای شي. یو دا I have a bike، ما سره موټرسایکل دی. I have eaten the meal، دوی مینینګ یې دا هم دی I have eaten the meal، ما روټۍ خوړلې ده. اوس have او has په کوم ځای کې استعمالیږي؟ have په کوم ځای کې استعمالیږي او has په کوم ځای کې استعمالیږي؟ سینګولر سبجیکټ دپاره به استعمالیږي has، د پلورل سبجیکټ دپاره به استعمالیږي have. اوس مونږ ځو د فارمولې یا د سټرکچر طرف ته چې د پښتو یوه جمله به مونږ څنګه انګلیش ته ترانسلیټ کوو په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې. واضح مانګ سره پیلنۍ جمله ده صادق، شاهد، حسن روټۍ خوړلې ده. دې لپاره مونږ اوس سبجیکټ ته وګورو. نو مونږ خو به د سبجیکټ ون راکوز کړو، صادق، شاهد اینډ حسن دا سبجیکټ دی. نو دا به مونږ ون راکوز کړو. نو بیا به اوس یا have لګو یا has لګو. نو ما تاسو ته ویلي وو چې که چېرې یو کس و نو هغه لپاره به has استعمالیږي، که د یو نه ډېر و هغه لپاره به have استعمالیږي. نو دا خو د دوو نه سوا دي که نه، درې دي. تاسو به دې لپاره have ولګوئ، صادق، شاهد and حسن have. اوس به without د درېیم حالات ولګوئ. خوړلو لپاره راځي eaten به ولګوئ او object به ولګوئ روټۍ د میل. صادق، شاهد and حسن have eaten the meal. اوس که چېرې دا تاسو دې نه نیګیټیو جوړوئ چې صادق، شاهد، حسن روټۍ نه ده خوړلې، چا ویل چې دې روټۍ خوړل ده؟ نو بیا به تاسو دا کوم چې صادق، شاهد and حسن دا کوم چې هیلپینګ ورب دی have، د دې نه بعد به تاسو ناټ ولګوئ او نوره به هغه جمله راکوزه کوئ. اوس که تاسو د دې نه انټراګیټیو جوړوئ یعنې سوالیه چې آیا صادق، شاهد او حسن روټۍ خوړلې ده، نو بیا به دا کوم چې هیلپینګ ورب دی have دا به د سنټین په سر کې ولګوئ او نوره به هغه جمله راکوزه کوئ. دا و زموږ سره پریزنٹ پرفیکټ.